ساده ګله ورته مې د خدای مسلمانه هم تا پسې ګرځېدمه خو دا خره چې لار کې مخې لرالي دې خوا راشه څه چل دی ظالمه خبر خو نه کنه نه او رفیع الله سي رفیع الله کوم رفیع الله مړه د چارسدي په چوک کې د مردان روډ باندې د بریانۍ دکان دی کنه مړه چې دغه بریاني خوري کنه نو یو هفته بری په خولو کې خوند پروت دی د چا د قصده را پنځه ورځو بنا ورځو پیسې نشو د خدای مسلمان دا روډ دی نه دی دا خوشتري خو به د موقع دوران کې خپې باسي ته خو غالي یاره کا زوره باندې وجو کوم تاسو کې مطلب دی یار بس صحیح دی راځه راځي ورځو پی راځه لکه د خدای مسلمانه دا خپلې دا چاولې د پیمان بیا ګورې ستا ځه چې په ورځو راځه لا لا او یو غوړه چاولې راکړه حاکینه بس ټیک تا قره ما د ښکاري دي سړي کرونا سر ته ختلې ده ولی نو ورته وګوره کنه نو ماکس یې بره سر ته اچولې د خدای مسلمانه دا ماکس نه دی دا د هوټل خپله وردي ده دا دې دپاره اچولې ده چې تا ته پته لګي نه چې د سر نه ویښته پلیټونو ته نه غورځېږي د سپۍ خیال ساتي د چا د قصده ورځ چې پې ورځو یاره که دا ته څه کوې کوم د خدای مسلمان دا وروجې نه دي دا بارې پوسټر لګولې دي راځه لاندې راکوشه خدای مسلمانه لاندې راکوشه زر کوه قره په تا کې دغه چل دی شابه کنه وروره زر راځه کنه خدای مسلمانه لاړې نو لاړې دا څه کوې او ته څه کوې دا چمچه کېده د ځان راته انګرېز بساته د انګرېزانو بیخي مه کوه بسم الله ووایه قاله دا لاس الله څه شي دی درکړي بس ټیک ته غېږه کلمه وایه کلمه بسم الله الرحمن الرحیم Nope. يا الله استاهل لك يا شكرا يا التي خيرات قبلك زو چرته دي کور ته ځو که نه پیسې نه ورکې د خدای مسلمانه دا دونه ګڼه ناسته ده چې موته پکې ور نه کړو نو پته پکې نه لګي په دې طرف ځو راځه خوره دا شی مه که پیسې ورکړه راځه مړه تا نه څوک تپوس کړي د خدای مسلمانه په دې طرف ولې وځو ویم ساده ګله ویم چې ما سره ګرځې که نه نو مزې به کوې مزې څنګه 5 واړه ګوتې به دې په غوړو کي نو څنګه وی څنګه ظالمه دا په کوم هوټل کې مې راباندې خوراک وکړو خوره دومره پستومان یم دومره لکه خرچ په کته باندې ستومان نو د خدای مسلمانه چې هوټل پردي و نو خېټه خو دې خپله وه لږه ګزاره به دې کړې وه دغه دې تعلیم یم خوره هلته دې راته دا چل وکړو چې زه پیسې ورکوم که ما ته پته وي چې ته پیسې نه ورکړې په ایمان که مې دانه وریجې خوړلې وې څلوېښت ورځې نه ستا منځ کېږي او نه زما رخصه مړه ویم زمونږ د مشرانو هغه متل دی که نه بپالالو به ځانه لالې نو اوس ته کې اوس برامانې ارام کې که د لوږې مرم هم ارام نه کوم خوره دا یاد ساته او که نه ویښه مه کوه نو بد نشته ښه مې راسره وکړل که نه نو ځکه دا غټې غټې خبرې کې دا ښځه ستا نه منم نه منې نه ښځه بس ته هم کور ته وشوه زه به هم کور ته وشم ځه خپل کار کوه رخصه مړه دې خولې ته خو دې ګوره یره خو چا ساده ګل زوی مې چرته دی له سارې سته ورک دی بازار ته مې لږ چې لکه سودا یې راوړې داجي السلام علیکم وعلیکم سلام هیله که لوپره چېرته تللی وې دغه چل دی په تا کې داجي وایي چېرته تللی وي لوپر د لوپر نه بغیر د بل لوز نشته غم خادم هم څوک نه کوي نو لوپر به درته وایم نه چې سهار شي او ماښام شي ستا پته نه لګي کور ته نه راځي نو واده لې ترې د ملګري واده مې وریجې مې دې وخوړې او مبارکي مې ولې ورکړه د چا نه قصده حضرت جي دا ستا ملګري پیدا شو نو بس خبرې وبرې پرېږده دا 100 روپۍ والی هندوانې ته مې زړه شوی دی هندوانې ته ها د 500 روپۍ هندوانه راوړې او 500 روپۍ په جیب کې واچه خو بس پټې په جیب کې واچوه بېغمه شه داجي را بېړندلې ده خو ګوره چې څوک د دوکه نه کي ګورې ما څوک نشي دوکه کولی دا اوس هغه ساده ګل نه دی څنګه دې څوک نشي دوکه کولی ستا قراقور ملګری نه دی هغه خو ته هر وخت دوکه کړې بس زه به د هغه نه چېرته په بدلو لارو راشم بدلو مه راځه دا څادر واله چې هندوانه واخلې دا په سر واچوه په بل اړخ چېرته راشه بس بېغمه شه ده ما نشي دوکه کولی خو بس انسان دی د انسان نه غلطي کېږي ځه به زه شابه زه لکه ته خدای مسلمانه دا خو ساده ګل دی په والله چې
او لکه یاره زما خیال یې څه وسلې دي ښه او د خوراک دي ورسره بس داسې کار کوم که نه په دغې لنډه لار ور وروځم Nope. صادقوله یا صادقوله صادقوله د خدای مسلمانه زه یم مغازو مخ کاره که خورا څه چل دی ویم بچي خو خر هر څومره کتې بدلې کړي که نه خو هغه بیا هم خر او ته خو زما د بچپن یار یې زه تا رپوندونه پېژنم پیمان جي خورا ټیم راته نشته دماغ به مې نه ورکې واه 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 اوس ده سره هم ټیم نشته دی یا الله توبه منکو به اوس ووایو نه صادقوله دا سره څه دي دا کدو دی کدو او کدو دی مړه کدو خو ماته نه ښکته دی خوښه مړه که د خدای مسلمانه دا خو هندوانه ده او هغه هم بې موسمه نو ولې څه کې خورا ستا د راسه زه پرې شړو کې رالم نه داسې کار کوو دغه ته ورته چې تکینو مړه خورو یې هسې خو ستا دماغ خراب دی دا د داجي هندوانې تړل شوی د هغه راوړم ظالمه دا وینه زیاتې چې دلته کې وخورو نو دواړه خو بس د هغې نه به زیاته کړي که نه چا د قصده هغه له کیله یو څه کیله پستره هغه غاښونه نشته دی نه خورو خورا زه لاړم نه نه کم غواځي نه. شرط ما سره پې شرط لګې شرط ها اوس د سره په دې مې شرط ولګوه تا خو منه د دنیا شرطونه ګټلي مړی. د چا د قصده خبرې ته غوږ کېږده شرط به پې ولګوو ها. خو سره وه نو زما به ها. او خو سپینه وه نو ستا به په دې شرط رانه یو پیره مخکې مې هندوانه ګټلې ده دا پیره سره بل شان د شرطم خورا چا د قصده څنګه؟ را پنجه کړه که هندوانه سره ول نو زما به او که سپینه ول نو ستا به یې لکه د خدای مسلمانه ویم په 2020 کې ته ساده ګله مو خیال شو خو زه مړه راشه بله ګوته وسره خو بس ټیک ته ساده ګله ستا پرې شرط باندې زما سلاره بس ټیک ده خو بل شرط به پکې دی چې 500 روپۍ شرط به پکې ږدو مړه نو هسې بیالي نو زه خو یم دا پیسې پکې نه ږدو هسې بیلي ته زما نه وګټه خورا ټیک ته هندوانه دې رابار کوه دا باندې بسم الله الرحمن الرحیم بچي اوس ورته ګوره ها اخي یا لکه د خدای مسلمانه شل خو دې بیلو څه سپینه ده ورته وګورئ نو دا اوس تا وګټله نو ته ورینې نه ورې نو زه ستا د قسمت ته خیرانم خو چې ما سری نو سری چې وایي چې شنی نو شنی نو بچي نو ما سره د مور او پلار دوا ده که نه زه چې سار د کور روزم که نه نو ما ته مور او پلار څه وایي زه بچي خدای راته غر مالوچ که غیر معلوچ که نو دا دواګانې د صرف زما لپاره کوي که نور څه کار روزګار هم کوي خورا دا ګوره وال مه کوه پیسې راکوه پیسې راکوه پیسې زه به داسې څه جواب ورکوم شرطونه چا سره مېږده ښه او زه ورته دغلته کښېنم او خورم یې خورا زه به مې سلیقه وخورم دلته کې ورته کښېنم ډېر بد دې وکړه خورا څه کې ته څه کې پیمان جي ډېر زه خفه دې کړم پیمان مالا خپل هندوانه 500 روپیه شرطونه بچي بیا چا سره اقدام ښه دا به ته خورې څنګه دا خو شنه ده څنګه شنه را ته اوس ګوره ورته که نه په حکم د الله لکه د خدای مسلمان دی قسمت ته مې ګورې مالا خپل هندوانه راکړه او 500 روپۍ مې راکړه خورا چې د قصده ما دې نه شرط ګټلی دی اوس په دله داسې دا بوتاړو هم چلته دې وغورځوم نو ولې دا خو سره ده نو دا خو زما په لاس کې سره شوه ځان پوهېږه ها خورا لکه دې راکړه که نه دا په سولي پې ټنګی ده ها لږه خوره ښه خپل چیز به اوس په زاریګانو به منتونه خوري زما دا جګون بوډا دی زه دا جګون لوړم ساده ګل ته کور ته ځه ښه زه به مې داسې له څه وړم منډه خو مې پسې ډېر والي خو اخر مې ګیره کړې
یره خو ساده ګل زوی مې اوس په ورانه هندوانې پسې مې لېږلو چې کله به راځي اوس ما یې دا چرګ هم زکام وایي دا به هم خرڅه کېسته نو زه بس ښه ده دا چې صدر دیواله او هندوانه دې راغله که نه هندوانه خوراکور زیاتي خور نه دی هغه سره په لار کې میلاو شو او هندوانه رانیسته هغه وخوړه د چا د قسته نو څنګه دې نه وخوړله نو زه را روان یم نو په لارې راسره شرط کېښود ویس یې رانه وګټو نو تا ته ما نه وایي چې هندوانه راواخلې د څادر په سر واچو په بله لار راشه نو ما خو هندوانه ما د پاسه څادره اچولې خپل مخ پې م پټ کړی او هغه زه د پوندې نه پېژاندم د چا د قسته او هغه 1500 روپیه نو هغې راسره شرط کېښود چې رانه 1500 روپۍ مو ګټلې هندوانې یې رانه وګټلې ها لکه ستا په هندوانې تا څه شرط کېښود تا نه پیسې مو ګټلې هندوانې هم درنه وګټله که بیا زما کور ته راغلی نو ښه به نه ساده ګل دی ساده ګل نه دی پرېږده ولې د خدای مسلمانه ولې د مسلمان دې باندې توکړي ولې نه کوم درته خبرې خوره راشه خو تودېږي ولې چل څه شوي ستا د لاسه زما روغه ورځ شته ولې په کور کې مې ځای نشته او نه مې بار ستا د لاسه ځای شته دی خو چې روزم نو دوکه چې روزم نو ګڼ کپي چې روزم نو آرام د کور نه پلار راوشړلم وایي کور ته به نه راځي نو د خدای مسلمان د پلار خبره منه که نه نو خو ومې منله تا سره تعلق نو نه ساتم 500 دې رانه نغدې روپۍ واخېستې د 500 روپو دې رانه هندوانه واخېسته د چا د قسته ولې زما د پلار د بادامو ټرکونه چلېږي د خدای مسلمانه خرو دا خبره نو داسې وایه که نه وایم په ایماندارۍ خو یوه چکه مې کېناسته که نه نو دا نوي سړي به مې د غونډې سر کړي ته دا دوکې صرف ما سکه که نه مړه د خدای مسلمانه ته خو زما د بچپن یارې داسې کار کوم مړه بونې ته د چکر در کوم بونې ته بونیر ته چکر واو ستا په خوله باندې زه خر نه بوزم چېرته Nope. ته ماته د بونیر خبرې د کوي خدای مسلمانه وایم بونیر ته بوزم او د بونیر مالټې نه دي مړه نو بس سم چا دعوت راکړي دعوت چا دعوت درکړی نو خوره کور کې خو مې ځای نشته دی سلو به به راسره بیا کې د خدای مسلمانه خوراک در باندې کوم دا وګوره دوه ګوتې مخکې روتې مخکې تک زیړ دی زیړو مالټې در باندې د بونیر خورم چې وینه راکې را پیدا شي بس ته دې بې روغه ټول راځه راځه چې ځو وګوره پیاده به ځو پیاده پیاده نه ګاډي کې به ځو پیاده ځو د خدای مسلمانه چې ځان ماته وکړي کومه اوس داسې ځو داسې لار داسې را نور پکې نه یم په ایمان کې نور لاړ شم زه پکې نور نه یم د خدای مسلمانه ولې نه خورم مانټې د سرخ نه په شړق دې ولګي دا مانټې دې په شړق ولګي ویم زمین د مشرانو هغه متل دی و چې د کومې بلا نه خلاصېږي هغې له به غاړه غټې ورځي بچې چې د بونیر مالټې خوري بیا به دغه شانتې مزل کوي چې پې ورځو نه خورم بیخ دې وځي شابه راسه د خدای مسلمان ده راځه راپسېږه چې ځو راځه خوره ایله مې په دې خپو کې دم راغلی چې په دې ټرک کې رالو دمه شومه خو دا راته وایي چې زه راورسېد که نه د چا د قسته ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وي سترګې پټې کړه سبارې ساده ګله 1 کیلومتر مزل پاتې دی بیا خدای دې بیخ تا نه دې مشرانو باسي کاش چې زما په وخت کې ستا نه مشران ژوندي وي تا دې تشې متلې ښودلي چې دوی ته ما د مرچکو میلونه اچول که نه ساده ګله نو ما ټوله دې بوزم که نه راځه ما ټوله دې بوزم د خدای مسلمانه ساده ګله باغ رو رسېدم خوره دا څومره غټ باغ دی د چا د قسته وایم ساده ګله بس ته بیا راشوکې او دا رور به دې خوري ستا دماغ خراب دی خوره منډې مې سره والي دي او اوس بیا ته خوري د خدای مسلمان دغه ځای کې خو ته بېوقوفه انسان یې زما د خبرې مطلب دا دی
چې زه په چاکو کټ کومه ته به هم خورې او زه به هم خورم دا قشه ده را پنجه شه د چا د قصده ساده ګوله داسې کار دی که نه ملګري چې د دې باغ پرې منځ کې ورته کښېنو بس کینو نه دلته کې زه کښېنم سپوري دا خو دلته کې خرومه او ته ورشه شابه جولې راډکه که شابه زه راځم جولې راډکه شابه ورته داسې ورته داسې شابه هذا پیمان دا څونه غټې غټې مانټې دي او د قراقور خبره رښتیا ده وایي د بونیر مانټې به مني ورګه ښه پخې دې راتلم دغه بل بوټي له ورځم شابه کنه د خدای مسلمانه واه صبر درنه کېږي قراقوره واه د خدای مسلمانانو دا پاڼې خو پکې مه روړه که نه مزه کوي والله چې دې منمه ساده ګوله ځکه خو مې ترام وختي وایم یار مې بالکل واه نو او ماله د چا د قصده یوازې به یې ته خوري مرمه کنه د خدای مسلمانه واله شابه نو بل هم راکړه که نه د خدای مسلمانه ته ورشه بله ډولونه اډکه که شابه بیا در کوم شابه زما نه رور دی شابه ته چې راځي دا ما خوړلي زه غم مه کوه ښه دې ظالم خو ماله یوه ټنګرۍ راکړه او څونه خوږې دي بېمان نو دې نه بوټي کې خو دغه نورو نه هم ډېرې دي یار پخې ترې راکړي نشته پکې غټې تېرو باسم غټې دا قره په کوم ځای کې وړو د خدای مسلمانه دې طرف ته راتاو شه ولې قره د چا د قصده را پنجه د خدای مسلمانه پرې دونه غټ باغ کې ته دی دا وړې راغونډې غټې مالټې پکې ګوره تا کمې پیسې ورکړي دي خو پخلی خورې ته پکې لا غټې وړې هم دي د مسلمانه بونیر ته ورپسې راغلي بونیر ته او ماله ما در کوم دله واله یوه ټنګرۍ دې راکړه سترګې دې وګېدي که نه سترګې په ډک باغ کې ستا سترګې وګېدي ونیسه دا بله م واله شابه زر سترګې مې وګېدې خورې خو ته د چا د قصده شابه زر بله جوړې راډکه شابه زما نن رول ته چې راځي دا به ما ختمې کړي غم مه کوه ښه زه دې قراقور ته حیران یم ما لې دوه ټنګرۍ راکړې چې په ده دویمه پیره ورتلم نو هغه یې ختمې کړې وي ډېرې خوږې مانټې دي که ما ته پته وې نو زه به یوازې راغلی وې دا دي دا ده وای ناست چې وي مې خپل کې نو تنخوا لګي او پته د مین سړي صفا لګي د چا د قصده اوس ځان له بوټي دی ځان له څانګه ده پاڼه پکې درک نه لګي او مانټه د بوټي په سر کې ده خو زه خیر دی تا به مو خورو ده هغه بوټي له ورځم زری دې کوم قره ساده ګله رالي بلې پسې شابه ځه خدای شته که لاړ شم ولې نه ځمه د چا د قصده تا خو زه زری کړم خو چې راځمه پوستکي پراته دي چې راځمه پوستکي پراته دي سم د جوسر ماشین دی ورته لګولی نه ځم د خدای مسلمانه نو چې دلته کې ډېره جمع شي دواړه به یو ځای وکړو ښه په ایمان کې جمع کېږي دا نه جمع کېږي چې ته ورته ناست یې او تا سره دا چا کوي راکړه دې خو مالم زه یې نه زه خورم واله ته خدای مسلمانه نو دغه خوره که نه ساده ګله چې اواز وکړو اواز به بس پرېږده چې زه ځان موړ کړم بیا به ځو یا ساده ګله زه ځم ښه ملګري چې اواز وکړو چې اواز وکړو ما ته خپل څادر پرېږده
یاره که بې باک کې خو داسې شور شغلب چالو دی او کنه یاره په مان دا شور ولګي یاره که دا تاسو څه ته ولاړ راولې ډانګونه دا لاس پې ولې مات کړې راځئ څه شو په کومې لاړم راځئ راځئ کومې لاړم لاسونه ولې مات کړې یاره خو چا سره د ګل زوی مې چېرته تللی نو چې دا کټ دا لنګه خو یې لږه ټیټ کړې وه که نه خدایا دا جی السلام علیکم وعلیکم سلام دا ولې زویه دا په څو دا چا کس راته ښایه کس وه راځي دا سوات ته تللی چکر له چکر یې وهلی تصویرانه مې ایستل زه پکې د ډنډۍ بوټي ته وختمه ځان له مې ترې کور راشو کول یو دانه مې ترې راوشو کوله چې څنګ مې خولې ته واچوله سر یې رامنې چورله بابا چورله کو او درز را پرېوتم د چا نه خسته یقه مقله نو په شانډۍ کې کور څه کوي او ته چې سوات ته تلي نو تا زما نه تپوس کړی نه نو دا خو ډېر زیات خو شو ډېر زیات خو شو دا خو دا دواړه لاسه دي که نه چې دا دواړه خپې د ماتې شوي دي که نه نو زه به ډېر زیات خوشحاله وم پسه څوک چې د مور پلار نه مني نو دغه بیا هلي خور دی السلام علیکم اسلامیا څنګه چل یار ورې بیخي د ځان د انځر ګل جوړ کړی دی یاریا د خدای مسلمان اسلامي د دنیا ټیکې مې غشتي اوس ګارېږم نه دغله مړه دا تیسرو او ټیم ته خلکو سره ګپ لګې دا خبرې پرېږده مړه ساده ګل نه ښکاري یار و ته ساده ګل نه خبر نه سو نه ولې څه چل شوي دي د خدای مسلمان هغو چا په غلا کې ګیر کړی دی او سر یې هم وله مات کړی او خپې لاس یې هم وله مات کړي دي یو لکه د خدای مسلمانه دا دې څه ووې هغو ستا جګر یار دی او ته ته خبر نه خدای شته وروره چې تپوس لی ورشم یار تپوس ته یې ورشو بیخي غریب پکړ کې پروت و ماته مرو دی دننه غم مه کوه زه ورغلم ځه زه الله دې خوشحاله تپوس وکړه خو ستا یار دی غم مه کوه زه الله دې خوشحاله کړم تا زه خبر کړم یار یاره که ساده ګله زه خو ستا تپوس ته درته مسلم راته ووې مخې مې خوښه خوره وایم د خدای مسلمانه کس راته وښه دا لاس او دا سر د باندې چا مات کړي دي زه خو په کس پسې ګرځم نو دوه رنګې د یو په ځای ګرځئ بس د یوه په جاخه مې ډېره درنه شوې د یوه په هغه پسې ګرځم یوه توتخوره کې پیولم مړه نو زه ستا څنګه یار یم کس څوک دی کس راته معلوم دی او کس خو راته معلوم دی نو د خدای مسلمانانو چې کس راته معلوم دی نو ما ته ووایه څوک دی دا دی